د تاریخ له زرینو پاڼو. د مسلمانانو تاریخي عروج. د اروپا مؤرخین لیکي د امویانو په اسلامي دوره کې په اندلس کې د قرطبي په پوهنتونونو کې مسلمانانو په فزیک، ریاضي، ستورپوهنې، طب او کیمیا باندې لیکنې او څېړنې کولې. هغه وخت په عیسايي ټولنه کې یوازې د کلیسا پادریان له قلم او کتاب سره بلد وو. د مسلمانانو له علمي عروج څخه متأثره د اروپا عیسایانو په 1256 میلادي کال کې د اوسني فرانس په پاریس ښار کې د سوربون په نوم خپل لومړی پوهنتون پرانیست او تر 400 کلونو پورې په دغه پوهنتون کې د مسلمانانو لیکل شوي کتابونه په عربي ژبه تدریسېدل، ځکه چې ساینسي او طبي اصطلاحات په عربي ژبه وو. فرانسوي ژبه هغه وخت نیمګړې وه. مسلمانان باید خپل تاریخ مطالعه کړي او ومومي چې له کوم حالت نه کوم حالت ته ولې راورسېدل او علاج یې څه دی. د تاریخ له زرینو پاڼو.